په ټول ناوال خو د توس د دغه ځوانونه بیا راغلی ولمنه او بیا سپیشل د میز غاټ ولما چیرمن صاحب ډیر شکریا ادا کوم یقینا چې داسې نمائندګي ته مثالوم کی چې دای فرغیږي بیا د خپل ولس د خپل خلک اواز جوړیږي او په میانس کې اکشنی خدا نه بادو وای وشیر سره ته شری درته کما چې باران وریږي سیاله مزارنا باران وریږي سیاله مزارنا نن خدا مين د اظهار ورځ دی نو سوړوي ور وریږي وروي ځوانونه تلین کی و نوي ډټ کر مقابله وکي او تاسو وکړه نه یای تاسو وکړه نه یای چې میزه هر شي درنه وکی سوړو تیر کی جیتو د دایوي نه نه داس نه دو امید درکاو یقین درکاو چې جیتو د میزوي هارو د دوی شرمدلا یو دایوي تور مخه یو دایوي ملګریه دولتا درنا پتا سوړه کې نوستای د میز یو مقصد دی چې امن په علاقه د میش په وزیرستان کې کایمول دي د علما د خلاتو سره تللی وي چې چیرته امنیت نه وي ولته په جمال وینځ نشي او که تاسو وکسای په دغه ځیتا سوچ وکای چې د پاکستان فوج د دنیا په مختلف ملکینه کې د امن مشن په نوم شهیدان کیږي مړه کیږي او دلې په پاکستان کې د ننا په درې صوبې کې امن نشتا فیفا ورلد کپ قطر ته سکیورټي د پاکستان د طرفه وا او افسوس دادای چې سړی دی ورورېږي ولس یې وروایي دغه ته دی امن نه ورکوي امنیت نه راولي نو دغه نه دا واضحه شوله چې ریاست پاکستان د وسنه نه د ډېر وخت نه دوه قسمه روپۍ ګټي ډالر ګټي چې یو د دنیا پلوال د امنیت په نوم ګټي یو په پاکستان کې د ننا د بدامنۍ په نوم د دهشتګردۍ په نوم د ټارګټ کیلینګ په نوم د اغواکارۍ په نوم ګټي دغه غټ دا دی چې که دلته ویس د ریاست کتلون نو سوای دهشتګرد نو سوای د دای مطالبه په ګنټه کې پیره کېدای هغه خلک روانوار غونډه نور داسې ډېر په ډېر غټ پروتوکول کې ګرځي په ډېره قیمتي کمرې کې شپې وي ډېر قیمتي خوراکونه مې ورته میلاویږي خو علي وزیر قید ته ننوځي قید کېږي دای څه ورته یایي علي وزیر ته څه یایي ګناه څه دی چې ته شناختي کارت پرېږده ته یو غټ دهشتګرد جوړ شه ته دا اعلان د بیشتري نه کا چې پېښور کې په جمعوته کې دماکه وشي چې دا مو وکړه بنظیر بټو شهید شي دا مو شهیده کړله دا ورته یایي چې نه دا د غلط فهمیدو دا د ظلم دی دا د جبر دی زه د پاکستان د شهري نوم یما زه په پاکستان کې د امن غوښتلو نوم یم زه په پاکستان کې د انسانیت نوم یما د وجود غشو مې تیاشي خو په خپله خبرو تر اخره بروي لوړ وم ملګري چیرمن صاحب المادای او خبره درته کوي په اخري بیا په دغه شعر سره اجازه درته غواړم چې میش په پارلیمنت کې ورته ویلی دی د پارلیمنت نروان څه طرفنه کارکون پرې بار بار ورته یایي پوریا خدای برای نه مروي یا په مقصد نه پوهېږي خو زه نن په واضح الفاظ کې ورته یایي چې دای پوه شي چې د میش دا نستی دا درنه دا سړو دا وره او د تو دا جبر دا ټارګټ کیلینګ دا اغواکارۍ دا مختلف قسمه ظلم
یوه ورځ د ریاست راتلین کې وي چې ځونه نشي خلاصولی د هر ظلم جوابدار وي دغه ولس داس در پرې شاخ وي لکه مچۍ چې نه پرې شاخ وي مننه